Bismillahir Rahmanir Rahim. 25th August Windows updates. دا موږ سره د Windows last lecture دی last درس دی د کې به ان شاء الله Windows updates separate زده کوو. درالم کنټرول پینل ته د کې ما سره Windows updates دی ځکه موجود دی. Windows update دا داسې یو اپډیټ دی چې د دې په تر سره موږ کولای شو خپل Windows update کو. سمانه Windows 7 په 2009 کال کې ریلیز شوی دا. یعنی 2009 کال کې Windows 7 راووتله. دا هغه وخت څخه تر ننه پورې چې په Windows 7 کې څومره اپډیټس راځي، څومره نیو فیچرز پکې راځي، نیو کمانډز پکې راځي، زه کولی شم چې خپل کمپیوټر ته هغه فیچرز اډ کړم، خپل Windows ته اډ کړم. لکه څرنګه چې په موبایل کې یو اپلیکیشن تاسو انسټال کړی وي او په هغې کې چې کوم اپډیټس راځي هغه چې کله ټایم بای ټایم اپډیټ کیږي، ټایم بای ټایم رینیو کیږي، دغه شان زه کولی شم چې خپل Windows هم رینیو کړم. خو دې دپاره تاسو ته انټرنیټ ضرورت دی. انټرنیټ کله چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي بیا تاسو کولی شئ چې Windows مو اپډیټ کړئ. تاسو کمپیوټر ته خپله هم ویلی شئ چې ته یې راته خپله اپډیټ کوه. داسې یو څه سیټینګز دلته موجود دي. او به موږ وایو Windows اپډیټ باندې زه کلیک کوم نو ماته څه لیکلي دي چیک فور اپډیټس فور یور کمپیوټر. چیک فور اپډیټس باندې به زه کلیک وکړم نو ماته څه وایي نیور اپډیټ مالته نیور انتخاب کړی دی. کوم ځای نه مې انتخاب کړی دی؟ چینج سیټینګ ته چې زه کله راشم دې ځای کې ما نیور انتخاب کړی دی. دې ځای کې ما سره څلور آپشنز دي. نمبر 1 انسټال اپډیټس اتوماتیکلی ریکمنډډ. که فار ایگزامپل دا آپشن ورته زه واخلم زما سیسټم انټرنیټ سره کنیکټ شي نو ماته به اپډیټس اتوماتیکلی سټارټ شي. ډاونلوډ اپډیټ بټ لیټ می چوز ویدر ټو انسټال دیم. اپډیټس راته ډاونلوډ کا خو د انسټالیدو دپاره ما نه تپوس وکړه. Check for updates but let me choose whether to download and install them. Updates راته چیک کا خو ډاونلوډینګ او انسټالینګ دپاره ما نه پوښتنه وکړه. Never check for updates not recommended. که دا ورته فار ایگزامپل تاسو واخلئ نه به درته Windows اپډیټ کیږي او نه به کوم نوټیفیکیشن درکوي. دې ځای کې ما سره دوه آپشنز موجود دي. Recommended updates. Give me recommended updates the same way I receive important updates. که دې کې زه فار ایگزامپل چیک ولګوم چې کوم ریکمنډډ اپډیټس دي کوم زما سیسټم دپاره زما Windows دپاره ریکوایر دي هغه به ماته امپورټنټ اپډیټس کې هلته ماته راکوي. دا به ماته لیکي چې دا امپورټنټ اپډیټس دی. صحیح شو. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم نو دلته به ماته راکوي چې Windows اپډیټ امپورټنټ. دې ځای نه زه سیټینګ هم چینج کولی شم. Who can install updates? اپډیټس څوک انسټالولی شي؟ Allow all users to install updates on this computer. که دې کې زه فار ایگزامپل چیک ولګوم بیا هر یوزر کولی شي چې اپډیټس انسټال کړي، که هغه سټینډرډ وي که اډمنسټریټر وي که هر څه وي. صحیح ده. زه رالم فار ایگزامپل چینج سیټینګ باندې کلیک کوم نو ګوره ماته یو هماغه راوسته انسټال اپډیټس اتوماتیکلی او لیټ می چوز. که دا مې فار ایگزامپل واخیسته نو اتوماتیکلی به پې ماته انسټالیږي. صحیح ده که نه؟ بیا دې ځای کې ما سره چیک فور اپډیټس دی. فار ایگزامپل ته انټرنیټ سره کنیکټ شولې ته کولی شي چې اپډیټس دې ځای نه هم وګورې. دې ځای باندې زه کلیک کوم نو ما سره هېڅ هم نشته. صحیح شوه. چیک فور اپډیټس هېڅ هم راسره نشته. صحیح شو. ویو اپډیټ هیسټري کې دې باندې تاسو فار ایگزامپل کلیک وکړئ او کوم اپډیټس تا انسټال کړي دي هغه به تا دلته بیا راشي. ریسټور هیډن اپډیټس. فار ایگزامپل بعضې اپډیټس تاسو هیډن کړي دي هغه تاسو ریسټور کولی هم شئ. اپډیټس frequently asked questions. دې ځای کې تاته هیلپ درکوي چې آیا اپډیټ څه دپاره استعمالیږي او اپډیټ څه کار کوي. Windows اپډیټس تاسو ته دا کار هم کوي. بعض وخت تاسو یو فایل کار نه کوي، Windows یو فایل نه چلیږي، همدغه شان کله چې تاسو Windows اپډیټ کوي هغه مسله ورسره حل شي. دغه شان پوره کوېشنز او پوره انفارمیشن تاسو ته په دې ځای کې درکوي. What are updates? What are software notifications? How can I find updates? صحیح شو. دا پوره دنیا انفارمیشن په دې ځای کې درکړي دي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره Windows اپډیټس، دا موږ سره د Windows لاست لیکچر لاست درس Windows ختمه شوله. کوم ملګري چې زموږ دا ویډیوګانې په یوټیوب چینل باندې ګوري تاسو کولی شئ چې زموږ فیسبوک پیج هم در سره ویزیټ کړئ. فیسبوک پیج دپاره موږ هلته بیلې ویډیوګانې کړي دي، کیدای شي هلته به تاسو ته نور هم زیات انفارمیشن په هغه کې میلاو شي. خو کوم ملګري چې په فیسبوک باندې ګوري یوټیوب چینل زموږ هم ویزیټ کولی شئ، هلته به کیدای شي تاسو ته نور هم زیات انفارمیشن میلاو شي. هیله کوم چې د Windows په کلاس باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره Windows لاست کلاس